قربانۍ اختر د خوشحالیو په دې مراسمو کې د غني خیلو د مال منډۍ بازار ښه ګرم دی. د بېلابېلو ولسونو ولسوالیو ولایتونو نه خلک راغلي دي او دلته د قربانۍ لپاره څاروي اخلي. په دې بازار او منډۍ کې مګرځوو چې نن دلته کوم خلک کوم څاروي اخلي، ریټونه څنګه دي او څومره خوشحاله دي د دې اختر په رارسېدو باندې. قیمتونه به هم معلوم کو او موږ سره پاتې شئ. په دې خپرونه کې به تاسو ته خوندور چکر درکړو. قدرمنو کتونکو، خدای دې وکړي چې ښه به او دا منظرې به مو لیدلې وي. خوشبختانه د داسې یو نفر سره ولاړ یو چې د شیرګل میډیا په صفحه باندې چې دا څومره کمالات او هنرونه ګورئ، نو هغه غیر مستقیم د دې سړي لاس دی، ځکه چې د فرمان الله صادقیار صاحب مشر ورور دی او دا به اول ځلي چې موږ سره په دې میډیا کې خبرې کوي. لالا اول خو د خپل ځان معرفي کا او څنګه راغلی دلته میلې له؟ زاهد الله یم او نیت مې وویل چې یو پسه واخلم د اختر دپاره. د خیره سره نو به تاسو سره مې پکې لیده کاته اوس تیار به درله میلمانه هم ډېر کړو. هر کله راشئ، الله م په خیر راولم. ها نو څنګه د منډۍ کې مالونه وګرځېدې راوګرځېدې؟ خلکو رش ډېر دی، مالونه واړه ګران دي، غټ ګران دي، څنګه؟ ولا مالونه سر نه موږ راغلي، دغه استاد هم را سره و دی او سیرلی به کار صحیح، خو دا واړه مالونه په نسبت د دې پسون نه چې دی د سیرلي ډېر ګران دي. خو سر یو سیرلی چې ګورې 9000 او 10000 او 12000 نو موږ ډېر وګرځېدو، خو دا سیرلی هم پیدا نه کړه چې د استاد اغشتی و. صحیح. استاده تم راغلی، تم خپل نوم واخله. زما نوم زینت الله او شیرګټ کریا اوسېدونکی یم. ماشاءالله. تا هم سیرلي پسې را اچولې ده؟ هو د خیره ته انشاءالله. زاهد لالا څومره خوشحاله صادقیار صاحب مطلب دلته په ولس کې ډېر زیات کار کړی دی، مطلب د دې صفتونه به پسې ښه اورې یا نه اورې، څومره د دې ته مطلب وخت ورکړی دی چې مطلب د دې ولس په خدمت کې؟ ډېره وخت خو داسې ووایه چې په ټول وخت دې ته وقف کړی دی او زه هم په دې خوشحاله یم چې ولس ته خوشحاله زه په دې خوشحاله یم. بیا هم ډېره مننه، به ستا دعاګانې به موږ سره ملي د خیره سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. اختر کې هم سره ونه لیدې، اوس نه دې مبارک. استاده ستا دې مبارک. ډېره مننه. راځئ نورو سره هم خبرې کوو. حاجي صاحب هم دلته پسونه راوړي دي د غني خیلو منډۍ ته. حاجي څومره مال دې راوړی دی؟ څه شی دی؟ یو 50 مال هم راوړي. دا د کوم ځای نه راوستي دي؟ دا د غزني نه. غزني نه دې راوستي دي. ماشاءالله. خواري خو دې پرې کړې ده، رنګونه دي پسونه یا دې کوي یا برش کوي یا څنګه دی نن سبا مطلب یا د سګني اختر د پسونو بازار څنګه دی؟ انشاءالله ډېر ښه ښه دی. دا خو خلک وایي چې ګرمي ده، وایي چې څوک یې نه اخلي. نه الحمدلله. تاسو وګوره دا څنګه کسو ګیر کېږي خلک که نه خلک یې اخلي. بازاره ماشاءالله ډېر نه دا دومره 50 مالونه دې راوستي دي، ټول دې راوستي دي که نه داسې؟ نور بیا دې سوري ته بس لږ لږ راکې بس یو سل مونږ را کوز کړي اخلاص اوس مو ورکه لګلی چې هغه نور سل هم راکې باسه سل راکې باسه دا ټاټ ګرم ده. کم چې ښه هغه به تا قربانۍ له ایثار کړی؟ مونږ کوم ښه هغه حلاله وه. که داسې نه هغه وایي چې د موچي خپله کېړۍ کېدلې، داسې نه چې خپله دې غوا کې نیول؟ نه غواګ مو نه نیول. انشاءالله الله مهربانه دوه اختره کړي. واو ماشاءالله. الله دې پکې خیر او برکت او ثواب درکړي. درله ډېره مننه. خوشحاله اوسېږي. خوشحالۍ موقع ده، نو که څه ویل غواړې مهرباني. نو دا اختر مبارکي ټولو هېوادوالو ته زما مبارکي. ډېره مننه حاجي صاحب. ډېره مننه. خوشحاله اوسې او خپل نوم په رښتیا وانخلې. نبي جواره. ماشاءالله. او مطلب کار روزګار دې دلته دی که نه هلته دی؟ ډېره شته. ډېره هم شته. یو پاس ورور نکو کې دلته مې و، بس الحمدلله ښه وخت ساتم کې تېر دی. او میډیا خلک ډېر ګوري، نو مطلب خپل ادرس ورکړي، دا هم زموږ د طرفه د خیر کاري که نه؟
خپل ادرس ته ورکړه. اصلي خانه د وکین ولسواله شیرګړ کې د دکانداري ده. دکانداري او کور من دلته ده. اوس اکثر ځکه څوک زمونږ د ادرس ته یو 500 افغانۍ به یو حتمي هغه خاطر کې. ډېره مننه، راځئ. دا منډۍ کې چې مطلب مالونه خرڅ شي او دلته مطلب د ښاروالۍ طرفه ځینې مسؤلین او مامورین ګمارل شوي دي او دا یو مستقیما یا غیر مستقیما فایده ده چې ښاروالۍ او حکومت ته رسیږي. دا پیسې څه ډول اخلي یا مطلب دا پارچه سره کم ورکوئ؟ دا داسې ډول ورکوو که نه. اوس د وړوکی مال 30 افغانۍ لو، غټ مال 50 افغانۍ. صحیح صحیح ښه، ډېره مننه. د دې دغه ارزښت راته ووایه د دې پارچې والا، مطلب دې سره د کومو شیانو مخه نیول کېږي؟ زیاتره خلک دا وایي ډېره پارچې والا نه پټ شئ. د دې فایده څه شي کې ده؟ که دا بعضې ځینې خلک پټېږي که نه، دو تاوان سره مخ کېږي. بعضې داسې خلک راشي وایي زما غوا ورکه، زما دغه ورکه ده که نه. دلته بعضې مونږ یوه پارچه هغه ته ورکړو، یوه مونږ ځان سره یې څارو، نوم یې لیکو، رنګ او مثال جامې هر څه یې لیکو که نه. نو دا بیا داسې وخت کې دا راشي که نه چې زما دلته یو مال راغلی په دې رنګ و، نو چې هغه مونږ دلته پارچه کې ګورو، هغه پارچه ډایرکټ ځي هماغې سړي پسې ورځي، پوه شوې، هماغه بېرته راګېرېږي. یعنې دې پارچه کې نوم، ادرس او ټلیفون شمېره یا دا شی نه خو نه لیکئ؟ نه، دا نه لیکو، خالي نوم لیکو پوه شوې، او دلته ځان سره حساب کوو. صحیح. ډېره مننه. او هېوادواله دا یوه ګټه ده، 30 افغانۍ یا 50 افغانۍ دومره شی دی نه، خو مطلب ستاسو د مال یا تاسو سره د دوکې مخه نیسي، د غلا مخه نیسي. نو کوشش دا وکړئ چې دا پارچې حتمي واخلئ. خلکو ته دې پیغام څه شی دی؟ خلکو نه پیغام دا دی چې مینه محبت وکړي، باید چې د اختر نه ښه خوند والي او الله دې ټول د براکونه نیک او نیکمرغه کړي. ډېره مننه. راځئ مخکې به ځو. هیوادوالو یو بل حاجي صاحب هم پسونه راوستي دي او کاروباري ځکه دی چې بس چا په لږ هم په پسونو باندې رنګ منګ والی و که نه، نو تاسو پوه شئ که نه چې دا به تجاري او مارکیټینګ کې به یو دغه یو کال ځکه شوی چې دې باندې خلکو مخ او توجه راجلبوي. حاجي صاحب نوم دې واخله او کاروباري که نه ای کې واختر مخې له دغه نوم مې سیال خان دی او کاروباري الحمدلله کالو سر دغه کاروبار کوم او په دغه لاندې ځای کې مې یو خورم جوړ کړی دی دغه د نظام کاکا جومات سره شیرګټ غونډۍ سره. دا نوی چې جوړ شو والله آفرین. تقریبا چې 2.5 لکه کلداري 55,000 افغانۍ هلته مې سرمایه ګزاري کړې ده. صحیح. نو الحمدلله په دې کې به بیا کالو سره ولاړې ځینې دوستان به راځي او موږ یې په خدمت کې د خیره سره. ګوره دا خو مارکیټینګ هم شو تاله که نه، خو زموږ د ادرس چې څوک درته ګوره 500 افغانۍ به خاطري دواړو سترګو بالکل 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 سره خبر نه یم زموږ د ادرس ورځئ. الله هم خوشحاله لره، الله هم قدر وکړه. دا د شیرګړ غونډۍ سره چې کوم سړک راغلی دی که نه، او دا څو ورځې تاسو پکې مصروف وئ، موږ به لاره باندې تلو راتلو. نو هېوادوالو که غیر د اختره مو پسونه به کار هم همدې حاجي صاحب له ورځئ. سیال خان کاکا پسونه دې څومره راوستي دي؟ کوم ځای نه دې راوستي دي؟ څه مزدوري پکې پاتې کېږي که نه؟ دغه موږ راولو د بټي کوټ نه هم راولو او د غزني نه هم راولو، چې په کوم ځای کې مطلب په ریټ باندې 5 روپۍ ښیي موږ یې عمل ته اخلو، سرخود کې یې مخلو. خپله د قربانۍ ته نیت دی د خیره سره؟ یاره انشاءالله تعالی شتم دی ورته. دې پسونو کې به یې که نه هغه د کور کې ساتلی؟ نه هغه به په کلاره باندې چې کوم خوارنجی پاتې شو هغه نه ښه به انشاءالله چې خوارنجی خو نه که نه نو خدای د کاروبار کې برکت واچوه. ډېره مننه، خیر اوسې. څه حالت دی د بازار څنګه دی څه کال اختر کې؟ الحمدلله ښه دی الحمدلله ښه دی. به څه ګزاره کوي، نوره سړی خپلې وسې ته ګوري، څوک وړوکې اخلي څوک غټ اخلي، بس خپلې وسې ته ګوري. ټیټ ریټ دی د پسونو څومره دی او جګ ریټ دی څومره دی؟ جګ ریټ والا ما سره دی اخري ټارګټ یې دی 19,500 روپۍ او ټیټ ریټ چې کوم دی هغه دی په 13,000 12,500 13,000 پورې. صحیح. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ.
د حاجي صاحب سره ودرېدو او یو خبره پکې راغله چې زمونږ د دې بیو د کنټرول او د دې مال د ارزانۍ یو اساسي خبره وه او دې سره مونږ دغه وکړه په خبرو کې معلومات راکړه. حاجي صاحب خپل نوم دې واخله او دغه مالونو یا د قیمتۍ د کنټرول لپاره چې دا خلک راځي د تجار هم راځي د چې زموږ مال خرڅېږي ولس وایي چې موږ مطلب په ارزانه باندې اخلو علت یې څه کیدی شي؟ مننه تاسو. ما نوم محمد ولي د پسونو دا اوس چې ته منډۍ کې وګرځېد تا خپله بیا کړي هر یو پسه د خپل ریټ نه 2000 افغانۍ ګران دی چې کوم حساب دی. د دې علت نه مزدوري ده، د خلکو مزدوري نشته. اوس یو پروګرام جوړ دی چې پسونه پاکستان ته د آزاد شي، نو باید داسې یو پروګرام جوړ شي چې دې طرف نه پسونه د آزاد شي، هغه طرف نه غټ مال را آزاد شي. غټ مال وزې غواګانې، نو دې سره به د قصاب هم یو مزدوري روانه شي او د دې خلکو هم یو کار روان شي. اوس تا پسونه ټول وکاته، هر یو پسه د خپل ریټ نه 2000 افغانۍ 4000 افغانۍ ګران ده. لکه اوس هم مطلب حالت کنټرول دی، یعنی خلک په دې نه ښه دي که دا پسونه کته کېواته او هغه مخه مال آزاد نه شو، نو دا کوم خلک چې دا به د قربانۍ نه پاتې شي. دولت نه به څه غواړو؟ تېر کال 2 کاله مخکې کته پسونه کېواته دلته د 15000 پسه 50000 هغه وخت کې کلدارې وې خرڅېده. که اوس دا پسونه آزاد شي یوه مخه مال را نه شي، دا به ډېر ګران شي او دا خلک به د قربانۍ نه پاتې شي. باید دواړه طرف آزاد شي، داسې نه چې موږ چې دا پسونه د مدري وي، پسونه د بالکل آزاد شي، خو هغه طرف نه د مال سره آزاد شي. غټ مال او وزه هلته ارزان دي، دلته ګران دي. دلته پسه په ریټ باندې دی، د وزه او وزې او غواګانې ګرانې دي. باید دا دواړه طرفه آزاد شي. یعنې د حکومت او دولت نه مطلب همدغه غوښتنه ده ستاسو چې یو طرفه معامله باید وشي؟ د حکومت نه همدا غوښتنه ده چې دې طرف نه چې پسونه ازادۍ باید هغه طرف نه غټ مال آزاد شي. غټ مال آزاد شي نو دواړه طرفه به خلک خوشحاله قربانۍ به وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ، کور ودان. راځئ هېوادوال نور د خپل وطن ګل وطن او شیرګن میډیا قدرمنو اوریدونکو د کیمرامین فرمان الله صادقیار سره تا خان شینوارې نن په یو په زړه پورې خپرونه کې ستاسو قربانو د بلې یوې ښکلې نندارې او منظرې دپاره چې د وطن یوه ګل سیمه به بیا تاسو ته در معرفي کوو. موږ ته اجازت راکړئ، د الله په امان ښه وخت.